ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره په غزه کې د سملاسي اوربند پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. له امریکا پرته د دغه سازمان امنیت شورا ټولو غړیو یاد پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې او له ښکېلو لورو یې غوښتي چې سملاسي اوربند په اړه عملي ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل ټویټر کې لیکلي، نور باید په غزې کې د اسرائیلو جګړه پای ته ورسیږي او په خبره یې فلسطیني او اسرائیلي چارواکي دي د خبرو له لارې د دغه ښار کړکېچ حل کړي. له اوږده انتظار وروسته مو په غزې کې د سملاسي اوربند پریکړه لیک تصویب کړ. غوښتنه دا ده چې بیړنی اوربند رامنځته او برمته کسان آزاد شي. همدارنګه دغه پریکړه لیک عملي او ناکامۍ هېرې شي. له دې سره د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له لوري په غزې کې د اوربند نافذېدو په اړه د چمتو شوي پریکړه لیک له تصویبېدو هرکلی کړی. دغه وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي، د حماس او فلسطین له هغه دریځ ملاتړ کوي چې د غزې په تراړه کې تلپاتې اوربند د اسرائیلي ځواکونو وتل او د بشري مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري په غزه کې د عاجل اوربند د مسودې د تصویب هرکلی کوي او د دې ترڅنګ د حماس او په ټوله کې د فلسطیني ولس د هغه موقف چې د اوربند د دوام، د ټولو اشغالګرو ځواکونو د وتلو، غزې ته د بشري مرستو د رسولو، خپلو سیمو ته د بې ځایه شویو فلسطینیانو د بیرته ستنېدلو، د غزې ښار د بیا رغولو او محاصرې ختمولو غوښتنه کوي، تایید او ملاتړ کوي. بل پلو امریکایي چارواکو چې پخوانی دریځ یې بدل کړی او د منفي رایې پر ځای په غزه کې د اوربند په اړه خپل چمتو کړي پریکړه لیک ته سپینه رایه کارولي، ویلي دا رایې په دې خاطر ورکړې چې په پریکړه لیک کې د حماس غندنه نه ده شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغه هیواد استازي ویلي، نړیواله ټولنه باید پر حماس ډلې فشار راوړي څو یرغمل شوي کسان آزاد کړي. که چیرې حماس ډله د یرغمل شویو کسانو لومړۍ برخه آزاده کړي، په غزې کې به سملاسي اوربند رامنځته شي او له نړیوالې ټولنې غواړو څو پر حماس ډلې فشار راوړي چې یرغمل کړي کسان آزاد او د مخامخ خبرو لپاره یې حاضر کړي. بلخوا د اسرائیلو لومړي وزیر ویلي چې د امنیت شورا پریکړه لیک ته د امریکا سپینه یا ممتنع رایه به له حماس سره د اسرائیلو جګړې او همدارنګه د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو هڅو ته زیان ورسوي. د امریکا رایه حماس ته هیله ورکوي چې نړیوال فشار به دوی ته اجازه ورکړي چې د یرغمل کړو کسانو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي. روسیې او چین چې د اسرائیلو د بریدونو خلاف دي، دې پریکړه لیک ته به مثبته رایه ورکړي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې په غزه کې د سملاسي اوربند پریکړه لیک تصویب کړ چې تازه اسرائیلي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دغه ښار په دیر البلا او رفح سیمو کې له 50 زیات کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي.